السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شیخ محترم تاسو ته هرکله وي په دې پروګرام کې. الله رب العالمین ستاسو په علم کې برکت واچوي. الله رب العالمین مزید توفیق دله درکړي. ډېر ملګري دي دا تفوس کوي چې اسلام خو داسې یو شامل او کامل دین دی. موږ تاسو ته ښه کارونه بیان کړي دي او امر یې راته کړی دی چې دا ښه کارونه تاسې وکړئ او د هغې اجرونه او ثوابونه موږ تاسو ته بیان کړي دي او د بدو کارونه هم موږ تاسې منع کړي یو او د هغې اضرار او تاوانونه او نقصانات موږ تاسو ته بیان کړي دي. نو که تاسې په هغې ضررونو باندې په هغې نقصاناتو باندې چې هغه مسلمان د تاوان رسي او د مسلمان په تاوان کې دي او د هغې آخرت ته نقصان رسي، نو که تاسې په دې باندې لږه رڼا واچوئ او ملګرو ته لږه شانتي وضاحت وکړئ، نو ستاسې به ډېره مننه وي. جزاک الله خیر فضیلة الشیخ. واقعا چې دا مهمه موضوع ده کومه چې تاسو بیان کړه، مسلمان ته ضرر رسول او حال دا دی چې زمونږ دین داسې یو دین دی چې دکې ضرر انسان څه کوي چې یو حیوان ته هم نه دي کول پکار. یو حدیث کې راغلی دی، نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو زنانه وه، هغې یو پیشو دا یې حصاره کړله، بنده کړله او نه وله ډوډۍ ورکوله نه اوبه ورکول، حتی تر دې چې هغه وفات شوه، مړه شوه. دغه زنانه د دغې پیشو په وجه باندې الله جهنم ته بوتله، العیاذ بالله. د دا اسلام موږ ته درس راکوي چې زموږ اسلام، دین اسلام دا د ورورولۍ، د محبت، د شفقت، د مینې دین دی. دا ټول خیر خیر دی. مسلمان به ټول خیر خیر وي، نه چې یو حیوان ته ضرر رسول په دې باندې الله انسان جهنم ته ارتوي، پاتې انسان ته ضرر رسول دا عظیمه ګناه ده. د دې د وجې نه یو حدیث کې راغلی، نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي که د چا خوښی ان یزحزح من النار، د اور نه بچ شي، ویدخل الجنة او جنت ته داخل شي، نو فلیؤمن بالله والیوم الاخر، فالله د ایمان راوړي په آخرت باندې. خلکو ته د هغه شی وړاندې کړي کوم چې دا غواړي. ته ځان ته دا غواړې چې هلکه تا باندې څوک ظلم وکړي، نه غواړې. ته غواړې چې ستا مال دې په زور واخیستلی شي، ته دې وډبول شي، ستا د غیبت وشي، ستا د بېعزتي وشي، نه غواړې. دا بل ورور هم نه غواړي که نه، دا هم ستا په شان زړه لري، ستا په شان یو کرامت خپل حس کوي چې زه یو مکرم انسان یم، نو ولې دا سړی وکړي؟ نو په دې وجه باندې هغه انسانان چې مسلمانانو ته ضرر ورکوي، یو خو دا دی چې د الله په نسبت باندې دا کته خلک دي، دا جګ خلک نه دي، دا ټیټ خلک دي. او دویم دا دی چې دا خپل ځان هغه جهنم ته ارتوي په دې باندې. ځکه حدیث کې راغلی دی او په احادیثو کې بار بار راغلی چې قیامت کې الله جل جلاله د یو چا حتی حیوانات چې کوم دي، هغه حیوان چې هغه ښکرې لري، هغه حیوان چې نه لري، هغې به راپاسېږي یو بل نه به بدل اخلي. د پاتې لا انسان دا به د تا نه اخلي او د ده به هیر شي، تا ته خپل بدل پرېږدي. نو ولې ای مسلمانه، ای هغه وروره چې په غفلت کې او په ظلم کې ته پروت یې او د ظلمونو نه د مسلمانانو د ظلمونو نه ته خوند اخلي، د وینو نه خوند اخلي، د والو نه خوند اخلي، د بېعزتۍ نه خوند اخلي، ستا دا هیر دي. چېرته روان یې؟ د الله نه به چېرته لاړ شي؟ دا څپېړې ته چې یوه څپېړه چا ته ورکوې، پوه شه هلته د دې نه څپېړه درنه را روانه ده. یو ډانګ ورکوې، د قیامت ډانګ ته به تیار شه. نو واقعا دا سخت یعنی مشکل کې انسان خپل په خپلو لاسونو باندې ځان په مشکل کې اچوي. ولې داسې ول نه کوي چې دنیا کې ته ښه وخت تېر کړي، مسلمانانو ته خیر ورسوه چې لاړ شي، ټول آخرت به ستا په استقبال کوي، الله درنه راځي، ملایکې به تا ته مرحبا وایي، جنتونه به ته کلا وي. او دا چې ته په دنیا کې دغسې شي، الله درنه ناراضه، جنتونه در باندې بند، ملایکې در باندې لعنت وي، او هغه مسلمان به دې په انتظار وي. داسې روایتونو کې هم راغلي دي چې قیامت په ورځ باندې به هغه خلک چې ظلمونه پرې شوي، قاتلین، د مقتولین وي وغیره، پولیس راز سره به ولاړ وي چې کس راځي بس داسې د ګریوان نه به نیسي او الله ته به وایي چې دا دی په ما باندې کلي دي. د غرض زما دا ده چې واقعا دا ظلمونه شته دی زموږ په معاشرو کې، همدا د ظلمونو سبب دی. د ظلمونو سبب دی چې اوس زموږ ملکونه کوم ځای ته رسېدلي، مسلمانان په کوم حال کې، هر یو سړی بس خپل وس مطابق په ظلم کې دی. او هغه وخت کې پته لګي چې معامله راشي، سبحان الله ډېر کرته یو سړی په ظاهر کې ښه ښکاري، معامله چې د چا سره راغله نه بیا تې الله هم یېري، قرآن هم تېري، رسول به هم تېري، دې ته سوچ نه کوي دا دنیا څه شی دی، یو معمولي څیز دی. نو په دې وجه باندې هر یو مسلمان دی، موږ دا نه وایو چې په نورو باندې رحم وکړئ، په نورو باندې رحم وکړئ، خو د نورو د رحم نه اول په ځان رحم وکړئ،
ځکه دا یوه څپېړه ورکول هلته تاپسې لیکل کېږي. الله د ذرې ذرې حساب کوي. الله جل جلاله دې اول موږ او تاسو بیا ټول مسلمانان د ظلمونو نه وساتي. ظلم کول په یو مسلمان باندې په زوره خپل لاسونو ته زنځیرونه اچول دي، په زوره ځان تړل دي. ولې مسلمان خیر نه جوړېږي؟ ولې یو ګل نه جوړېږي؟ خوږ ول نه جوړېږي؟ د نبي صلی الله علیه وسلم په شانې یو زرین شخصیت د ځان نه ول نه جوړی. ټول خیر بلکې یو صدقه ده، ټولې صدقې دي. خیر کول یو مسلمان ته رسول باید چې دغه وکړو. د مسلمان د ضرر نه موږ ځان وساتو. دا عظیمه ګناه ده، ګناه کبیره ده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، حدیث کې دي. مسلمان هغه دی چې د ژبې او د لاس نه سړی امن کې شو. د دې عکس مفهوم دا دی چې که سړي د لاس او د خولې د ضرر نه سړی په امن کې نه مسلمان نه دی. نو په دې وجه باندې دا سخت وعیدات دي او خپله ځان په زوره جهنم ته او د الله په قهر باندې اخته کول دي. او دغه مظلوم باندې ته ظلم کوې، د زړه به څومره خیرې، زړه به یې څه وایي تا ته، الله ته به کوم فریاد کوي؟ دې ته لږ سوچ وکړه. مظلوم دی او به تا کمزوری دی، ته پې شروع کړې. نو ته خو داسې مه وایه که نه، دا زړه رابطه د چا سره ده؟ په دې وجه باندې ټول ته کول پکار دي چې دې کار نه لاس واخلي او خپل ځان هغه تباه او برباد نه کړي. ډېره مننه. جزاک الله خیرا. ویاکم. تاسو ته هم ډېره مننه. عزتمن شئ.